دا به تاسې مورې دا ستا دی مورکۍ ښه دا موږ تا ته جوړ کړی دی دا د هغه بچیو مرستې وې چې عرفي سند دی تاسو لیدی شئ دا سند زه تا ته تسلیموم الله دې درته بخته ورکړي دا واخله ښه ماشاءالله 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 مبارک شه مورې مبارک شه سلامونه دوستانو نری پشم باران هم وریږي او ستړي م شلو راغلو د دې مورکۍ کور ته بیا سلام علیکم مورې ستړې مه شې سال دی ته خو لږ راووځه که نه څنګه چل دی مورې ښه یې په خیر یې قراري ده ښه زه به لږ دمه شمه دا مور تاسو پیژنئ ویډیو مور ته کتلې ده که نه چا چې نه کتلې دا ویډیو تاسو وګورئ زه به لږ دمه وکړم ستړی شومه زړه مې ورپسې صافه لیوانه یم ورپسې ښه زوی مې والله رانه واغه زه ګراله پورې ګرځم سوال پسې ژوند دی تېرېږي زه ښه خاوند وم د زړه تکلیف او شګیوال هغې مونږ کېده پرې مونږ به هېڅ کمی نه مورکۍ الله درته اسانه کړي بس افغانستان دی داسې کور نشته چې هغه کور دروازه دونه رالی زمونږ تر پوسته مو کو په دې دغه سهار چای کې م څه شی خوړلي و لاس دې دا میوه میوه بوره څوک نه ورکوي قرض ډوډۍ چای مهم څه شی شین تور چای او ډوډۍ هم باید قرض راوړه قرض راوړئ او چای بوره کې دا خورئ او دا تاسو بسترې کومه دي نشته دغه کابل دا نه هسپتال نه بیګ چا راکړی دا دوه دارۍ پکې ووړې ښه ویډیو خو مو کتله مورې ښه یې ستړې مه شې خیرت دی په خیر یې مونږ خو راغلو پښتنې ته دی کور کې خیرت دی الله دې خوشحاله راځه که نه بیرون ته لږ راووځه باران خو موږ هم خیشتې خیر ده که تا خیشته کي دونه باران نه دی راځه راشه بیبي ته هم راشه ته هم راشه ستړې مه شې ښه چېرته دي چپړې دي چېرته دي کوم ځای کې دي تېره وباسه چې ویې ګوره راځه راشه 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 دا چپړې دي هم دا دي او خپوی که خیر دی نورې ځان ته نه دي اخیستې وا به شې ښه مورکۍ موږ راغلو غواړو چې لاړه شي راسره لندې دلته یو ځای کې څه مرسته دغه به درته درکړو صحیح ده او دې بیبي ته که لاره کې چېرته دوکان پیدا کړو دې ته به چپړې هم واخلو صحیح ده تلی راشه تلی شې ښه ځو ته دلته څنګه کته کېږي دا ځای کې ورو ورو کوزې کې ښه دروازه دې بنده کړه تا خو کوټه کې اور هم بل دی دا هم ګل که ښه ته ورشه ته ورشه دا کور ورشه ښه راځه مور ها راشه راځه بیبي راځه پورې هغه دروازه بند دروازه بنده دروازه بنده ښه ښه ها بنده کړه راځه ته خو راوځه راوځه ښه مورکۍ به ما سره یي دې خو دا یو پښه هم نشته موږ نشو صحیح کته کېدلی اوس جالبه له خو لا دا وه هغه خورکۍ چې وه هغې دروازه بنده کړم ویل که دا راوځي خو ښه راوتی نه شي چې اوس په کې مې راوځي دروازه صحیح بندېږي لا هلته ګوره ونه غورځېږې ښه دا ښه ګوره دلته غورځېږې نه کوشش کوې راځئ چې ځینو راځئ مورکۍ خو موږ روانه کړو ځو به له خیره او چې کوم ځای کې مواد تقسیمیږي هغلته به یې راسو پوه شوې او تاسو موږ سره اوسئ د مور پښه خپله نه ده او قاتېږي نه نو خدای دې وکړي لږ به په احتیاط کته کېږي صحیح ده او راځه ورسېدو اوس راځه بیبي راښکته شه مورکۍ راځه راشي راورسېدو راځه مور راځه راشه راشه السلام علیکم ستړي مه شي په خیر رالی راځه مور راځه ته خو راشه ته راشه مورې ښه په خیر راورسېدې راځه
دا کور ستاسو خپل څنګه دا کور د چا دی؟ تاسو خپلوان دي وای څوک پکې نه نشته څوک خپلوان ته راځه دا غټه کلي ځوان ده نه پوهېږم ده کلي به یې وکړه چې د مزاق کې موږ ته راشه مخکې راشه څنګه زموږ تاسې د هغه کې دا د چا کور دی؟ جلۍ څه وایي ده څه شی وایي ده دا د چا کور دی دا کلي پکې زوړنده ده مورکۍ دلته پکې کلیم ده واخله دا ته دا واخله او دا کلیم واخله دا کولی چې په دې کلي باندې هغه خلاص که قلف خلاص که په دې مکمل خلاصېږي دې باندې خلاص که مورې دا خو به نه خلاصېږي پې ښه واخله خلاص یې که راځه دا هغه خلاص که دا قلف خلاص که ته مورې وړاندې راشه وړاندې ځه 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 بچی مخکې لاړ شه دا به یې تاشي مورې دا زما یقین زوی نه راځي چې دا د زما زوی شهید شو په دې ارمان لاړ هغې ولې مور یې زه باید له ښایسته ځای جوړوم ښه هغه خدای خاورو لا بوت په دې ارمان لاړ ښه چې دا چې چا ځای دی هغه شهید شو رانه تاسې ما ته دغه کې مذاق تا سره مذاق نه کو بیبي دا کور ستاسو دی ښه مور ته دې وایه دا زموږ دی ورته ووایه نه دی راشه 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 راځه مورې راشه 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 دې خوا ورته لږ وګوره دا ستا دی مورکۍ ښه دا موږ تا ته جوړ کړی دی دا د هغه بچیو مرستې وې چې ارمان پوره کړو خدای دې تا خو له غیبي ارمان دا ته ونیسه خوږې که نه دا ونیسه ښه خدای په دې په ارمان لاړ څه شي د زی په ارمان نه مور یې زه دله ځای اخلم او جوړ موږ یې خپل کور زندګي سره ښه زوی ده درته ویلې خو موږ د زامن یو که نه موږ د زامن یو دا د مورکۍ دغه کور دی شو الله دې خوشحال لره مورکۍ یو زوی شته دی خو هغه لږ ګډوډ دی اوس هم لکه چې کور نه سهار وتی و مونږ خو زنګ وهلی خو تا ویلی چې ایسار مې که ایسارېده نه وایي چې زه ځم چکر وامه که نه نو دغه دی مورې دا د کور شو مورکۍ احساس نه پوهېږم چې څنګه سترګې ډنډ دي الله دې غریبان په دې شهید شو ډېر خلکو غره کې بیا ویل مورې ته مه خفه کوې زه کابل نه تاله بسترې توشه کې سامان ډېر راځه چې هغه زه دا خو ډېر پوټي پوټي غریب رانه خیر ماني رانه خدای تا خو ډېر ښه مورکۍ دا دې خوا راشه دې خوا راشه دا د چمن ښه او دلته مازدیګر پکې چې اوس خو باران دی موږ هم خیشته شولو دلته مازدیګر پکې په ارامه کښېنه دغه لورکۍ سره به دې کښېنې دا د بوټي هم پکې شته دي او یو خبر دې بل هم کړې وه چې ما شیشه او اوبو به دې ته به نورې اوبه نه وړې ښه څه شی به نه کوې ته دې خوا راشه که نه هغلته ګوره دا شیشې چې کله لمر شي که نه هغې ځای نه به پیپ کې درته اوبه راځي قلار بېغمه بس بوشکې به دې هم ډکې او هر څه به خپل کوې صحیح ده او دا به دلته مکتب ته هم لیږي مسجد ته هم لیږي سبق وایي صحیح ده ځې به نوره سمه ده ښه دوستانو الله مو خوشحاله او بل لار دا د کور شو افتتاح به یې کوو دلته نور ورونه دي هغې به هم راوغواړو مورکۍ به دا پټۍ پرېکه کړي او مبارکي به بیا ټول ورسره ورکړو موږ به ترې خدای پاماني کړو دې ته به خپل کور سپارو دې دا کلي داسې کلکه نیولې چې څوک به یې ترې واخلي ما ته نه راکړې ښه مورې راشه بس ډاکټر صاحب الله یې ډېر اجر درکړي دا بل روډ دلته واقعا د دومره کار کړی دی چې سړی حق حیران پاتې شي نو ما چې خپله وکته ستاسو کور هم داسې دی ډاکټر صاحب ښایسته او ستا زما خپل کور هم دومره ښایسته دی مورې څومره خوش قسمته بختوره مورکۍ ته زموږ کار نه دی ټول تاسو ته خپل الله دې درته بختور کړي هغه څنګه ځای و که نه او د دې خپل هغه هم نسته پښه هم نه وه نو خیر ګوره د الله تعالی داسې یو ذات دی که نه هغه هر څه ویني خپل بندګانو باندې امتحان راولي ماشاءالله 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 مبارک شه مورې مبارک ډاکټر صاحب کالي مو تور دي دومره خوشحالي لکه چې د خپله مور یو بلکل الله دې تاسو ته اجر درکړي
او خدای پاک مو دغه منډې تړلې دا خو ماته ما چې زه به خپل له طرفه زه به د خوراکي ته واچوم او دا بیبي ستا شو ښه مبارک شه ستاسو د کور مبارک شي دا به هم دې مور ته واچو تاسو ما ته راورسې مورې دا دې تاسو ته مبارک او الله تعالی دې تاسو ته ډاکټر صاحب د دې مستحق تاسو وي او خدای پاک دې تاسو ته اجر درکړي مور ټول عمر به دعاګانې کې دا راکړه دلته کېده راځئ تاسو راځئ راځه راشه راځي ګشته راشه تا ته د ګوټې مخیو راشه راځه بسم الله که مور بسم الله که بوټان دې وباسه ځه مورې کښېنه هغلته لاړه شه دا د ورکې کوټه ښه او دا کوټه وګوره هغبلې ته زوکې باندې هلته دا د توشکې او دا د فرش او دغه د نورې توشکې هغه د بړستنې اوس به ته بیبي په یو کمپله کې سره ټول څلور وړه نه سمولی صحیح ده او اوس به هر چا ځان ځان ته تاسو به ځان ته کوټئ هغه ورور چې دی هغه به دلته راځي صحیح ده مونږ چېرته و داسې ځای چېرته بعد چې مونږ خاورو راوړو نه داسې خوند ده چې تاسو الله تعالی خاورو ته پیدا کړي داسې نه ده ښه دا د الله تعالی بس دوستانو دا ستاسو هغه مرسته ستاسو هغه اخلاص د مورکې هغه ډېر ښه وکړي ډېره مننه ترې کوو چې دونه دا کومک یې موږ سره وکړي موږ هغه حالات دې ولیدلی و غر و په خاپوړ بیا زه خاطبه ما په خم نه وه په خاپوړ د اوبو مشکلاتو دا شي راباندې پښه خپله نه ده که نه راځو هلته ځو راځه مورکې زه بله کوټه به هم درته وښیم یالله مهرباني هغه خواته کښېنه هغه ځای کې کښېنه هغلته کښېنه دغلته کښېنه ښه تاسو دلته داسې کښېناستئ لکه مېلمنو غوندې مېلمانه به کښېني دا اوس ستاسو کور د موږ مېلمانه شلو ښه مورې الله دې خیر و برکت درکړي خدای پاک دې ته دا کور بختور کړي او الله تعالی دې وکړي چې باقیمانده ژوند یې ډېر په خوشحالۍ سره تېر شي وجلی نوم دې چی دی زبیده بیبي څنګه خوشحاله یې که نه یې د مور د زړه د چا کوم ورور دی هغه څه شو ته دلته خوشحاله یې چې لږ سمه کښېنه ته دلته خوشحاله یې چې د ورور ارمان دې پوره موږ ته به همداسې والی وای کابل له ټوټې شو روپۍ نه یې دا قبر یم زه اوس نه ځم مخکې دی تلم دې هغه کې بیخي ښکاره شوي شګیتانې ته ورکې موږ دلته راغلو چې موږ خوشحاله شو نو ته موږ ته ښه دې دغه ارمان دی چې کاشکې مې زوی وی که نه کور خو شو هر شي اوس زوی نشته نو ما خو مخکې ته مور موږ د بچیان یو موږ د زامن یو دغه دا به ورباندې خپل زوی در راورکړي صحیح ده دا د زوی څادر ورکې دا د واخله خپل څادر شو فکر وکړه چې موږ د زامن یو صحیح شو ته بیبي ته باید خوشحاله سي موږ دې خفه کړو که نه ټول مړ کېږو ښه څنګه څه شی و کبار به راټولو د عسکرو به دغسې په خونه به یې غوښې تللې وي یو ورځ ورته زرګونو بابو دا واله ته مه دادا پسې مه خبرونه خاوند مې ډېر ښه سړی موږ یې ښه ساتلي موږ یې ما سترګې چا نه ویلي ما خیرات نه و ټول کړی زه د کراله پورې وګرځېد ما وچ بوټي خوړلي زما سترګې چا نه وي لیدلې ما ډېره سخته تېره خیر انسان باندې قسمه قسم حالات راځي او خیر الله به هر څه سم کړي ته بیبي ته جګه څخه ته به لاړه شې جړه مړه به نه کوې دا به واخلې دلته به لاړه شې دې ځای کې او ځان ته به دا بدل کړي دی تشناب دی ښه هلته ورشه ګل لرې که
هلته ورشه جامې به دې واغوندې ښه مورې دا خو ستا ته مو نه ګنډلې ښه جامې دې ډېرې هغه دي زړې وې او دا به ځان ته هم ګنډې صحیح شو او اختر لپاره واخله دلته څادر هم پکې ستا پیجامه هم د هر څه دي صحیح ده دا مې ورته جامې راوړې بس دا د کور شو او دا د کوټې شوې هر څه دي انشاءالله لوښي دوستانو تاسو ویلي وو که نه مورګۍ بس همداسې لګیا د دعاګانې کوي نو تاسو چا ویلی و چې زما لخوا بسترې ورته وخوري چا ورته اوړه ویلي وو چا ورته لوښو لپاره خویندې ویلي وو نو الحمدلله مورکۍ لپاره دغه د بسترې هم وشوې دغه د دې کونج کې هم بسترې پرې زه یې ورته واغسته کور ما هغه رایسته کور کبادي هم شروع کړې وه اوهو مبارکه شه مبارکه شه ماشاءالله ماشاءالله راشه بیبي کېنه 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 څپلۍ دلته کېده قسې ماشاءالله څونه ښایسته کالي دې شوه ښه شاباسې بچی خیر اوسي دوستانو مونږ کوشش کوو که تاسو هغه پیسې هم دې مور ته نغدې ورکړې وې که نه نو اوس به ختمې وي همداسې نه ده نو الحمدلله قمر بنسټ ورسره ټیم همیش لپاره دا کوشش کوي چې اساسي او بنیادي کارونه وکړي مور در څو ژوندي دغه لورکۍ دغه زوی چې دی نو در څو پورې ژوندي انشاءالله دی به دلته ژوند کوي دلته به اوسېږي خپل د کور خاوندان شو غر سر کې به اوس نه بهر ته حویلي کې چمن دی د اوبه دي نږدې دي د برق سیستم هغې تشناب اخواته هر څه الحمدلله برابر شو ورته مور دا د کور سند عرفي سند دی تاسو لیدی شئ دا سند زه تا تسلیموم الله دې درته بختور کړي دا واخله د کور سند شو مبارک دی مبارک دی خیر اوسي عزتمنه شي بیبي مبارکه شه خیر اوسي الله مو خوشحاله لره بس انشاءالله موږ کوشش کوو چې په هر ځای کې دغسې میندې او دغسې په سختو حالات کې نو خزانې پایدار کړي الله دې ټول د دې دغه نه روغ وساتي کوم حاجت یې الله دې ولا ټول عمر ورکړي خدای دې ورته بچي روغ کړي چا په اړه ارمان مریض یې هغه دې خدای ورته روغ کړي خدای دې وګرځوي زمونږ دوا دې ورته خدای قبوله کړي خدای درته ډېر ښه وکړي دا دونه د هغې مونږ ته یې مرسته وکړه دونه یې راکوز کړو ګټو د مارانو نه یې مونږ دلته راوستو خپلې زندګۍ له یې راوستو خدای دې خوشحاله کړي کوم ارمان یې الله دې ولا ډېره تېروي اللهم امین ډېره مننه مور بس د رب نه همیش لپاره دا دعا کوو چې زمونږ وطن داسې ګلو ګلزار سي چې یو مور د سترګو نه زه اوښکې ونه وینم د یو خوراکي د سترګو نه داسې حالات رانیسي چې هغه د ورور چې هغه د ورور په یادولو باندې سترګو نه اوښکې لاړې شي او یو مور دې خدای بوره کوي نه چې د بچي په یاداشت کې هغې د سترګو نه اوښکې لاړې شي نو دلته په ځای دی چې دی خوشحاله شي بس ډایرکټ مستقیم وایي چې زوی مې ډېر ښه زوی و نه ښه و هلته چې زه ما د شپې خوب بیخي کوو نو دا به ماله مخې ته راتو دا تندی وله شلولی و سمه دا نری برېت مې وله سپین ګرد مخې وخاسته سپین سپین غاښونه لوبې چې خوړلو په دې غاښونه وله پاکول خلک راوایي چې پښې م نه وي دا ګاډي ته ښه دی ګاډي دی به هم ښاخ کړی خیر مورکۍ وطن دغسې دی ډېرې میندې دغسې زړې دي زامن مې شته خو دا هم لیوني دي خو هغه ډېر و خیر و هغې ماله ده سر سورې هلته و مور دا دی دا زمونږ زامن یو دا دی سر سوری هم درته وشو هر سرته وشو هغه دی الله ورته جنت دا ډېر وخت کېږي چې هغه زیره تللی خبر لرې هم تللی څنګه وي تلګانو اخیستې که خلکو ته دلته پلار ته ریخا کوي کونړ کې پلار دی مسافر یې ډېره دي ټول خو دا مې بېرته بیا ونه تللی نن هم یو خو دې خبره ډېر وخیر دې به دا غنم دی بل چې ماله روپۍ راکړې بمبو چیزه په واله دا نور دې خو دا زما د کنته دي که ډېر ظلم کوي ګټ مانو چیزې ته غواړې ما ته روپۍ نه هغه ډېر وخیر ته غاړی راغله بابو کابل نه دنه بوټ ران راوړم ته غم مه کوه ناردونه زه مه کوه زه څنګه ورته عمل دی
اړه په چا زړه نه تېر موږ به څه ووایو نو الله په امان خدای مو خوشحال لره لینکونه درته ښکاري په دې کې ځانونه راجستر کړئ لکه څنګه چې مور ته رسیدګي کېږي انشاءالله قمر بنسټ به کوشش کوم داسې مجبورو میندو ته رسیدګي وکړو هغې یې په سر باندې څادر واچو هغې یې د اوښکو لپاره یو څه مونږ ولرو چې اوښکې پاک کړو دا مونږ ستاسو په همکاریو په کوشش کېږي دې لینکونو کې ځانونه ثبت کړئ انشاءالله مونږ به سره مخ ته ځو مورکۍ بس هغه خبرې به نور پرېږدي نه وای ژوند به ژوند ته شروع کړي صحیح ده او دا لور دی او دغه وړوکی زوی دی چې اوس نشته دی لپاره آیندې غم وخوره سمه ده او چې څوک وفات شوي دي الله دې هغې ته جنتونه ورکړي او موږ او تاسو ټول هم دا لار ده څوک مخته ځي څوک وروسته ځي صحیح ده دردونه سخت دي به صبر وکړو الله به اجر راکړي سمه ده او خدای په امان بیبي موږ ځو درنه السلام علیکم خدای په امان مورې خدای په امان تاسو سره بس نو اوس وځو ته کور کې اوسه نن صحیح ده موږ به انشاءالله راځو همیشه چې کونړ ته راځو موږ به دې پوښتنه کوو صحیح ده موږ به انشاءالله چې هر څه موږ به ستاسو پوښتنې ته راځو صحیح ده په الله مو سپارم السلام علیکم